درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د جېجیانګ ولایت د یونجا ولسوالۍ د چياو علاقه داري په چین کې د تڼیو د مرکز په نوم شهرت خپل کړی دی. له تیرو 40 کلونو راهیسې په دغې علاقه دارۍ کې د تڼیو د تولیدي چارې د ښه پرمختګ په رڼا کې یې بڼې ښکلې شوې او خلک یې شتمن او خوندي ژوند کوي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له لارې د دغې علاقه دارۍ د پرمختګ تجربې در وپېژنم. په 1983 کال کې په چياو علاقه دارۍ کې د تڼیو بازار جوړ شوی چې د چین په کلیوالو سیمو کې د کوچنیو تولیداتو لپاره لومړی خاص بازار بلل کیږي. د 40 کلونو په تیریدو سره په دغې علاقه دارۍ کې د تڼیو د تولید څه باندې 250 تصدۍ آباد شوي دي او څه باندې 14,000 کسان پکې کار کوي. په دغې علاقه دارۍ کې د تڼیو کورنۍ تولیدي اندازه 8 میلیارډو دارنو ته رسیږي چې دغه شمېر په چینی بازار کې نیمه برخه او په نړیوال بازار کې په سرو کې 10 برخه نیسي. دغه راز تولیدات یې 10 هیوادونو او سیمو ته صادریږي او عمومي کورنۍ ارزښت یې له 4 میلیارډو یوانو څخه ډېر دی. که څه هم تڼۍ په جامو کې یوه کوچنۍ او ساده وسیله ګڼل کیږي، خو په چياو علاقه دارۍ کې تولید شوی تڼۍ یو ساده تولید نه دی، بلکې ترې د میلاد کلتور، د خلکو ځانګړتیاوې او ښه ژوند ته د خلکو غوښتنه څرګندیږي. په بازار کې یوه دانه عالي او واره تڼۍ په 14 یوانو پلورل کیږي. نو ویل کیږي چې کوچنی تڼۍ لوړ ارزښت لرونکی تولید ګرځېدلی دی. په دغې علاقه دارۍ کې د تڼۍ جوړولو تصدۍ د نوښت پر بنسټ با کیفیته پرمختګ پیاوړی کوي. له تیرو څو کلونو راهیسې د چین دودیزې جامې مروجې دي. نو کابو اویاو تصدیو یې په 3 میاشتو کې د چین د دودیزو جامو له ځانګړتیاوو سره سم په کابو 3,000 بڼو نوې تڼۍ ډیزاین او تولید کړی دي. برسیره پر دې ځایي تصدۍ هم په مختلفو هیوادونو او سیمو کې د بېلابېلو رنګونو او ډول ډول ټوکرونو په پار د بازارونو د مختلفو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او هر کال په نویو بڼو تڼۍ تولیدوي څو د چیني او بهرنیو مشتریانو اړتیاوې پوره کړي. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.